کونړ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور بازار. دا په ګرانبیه ډبرو دریم ځل بولیده چې ترسره کیږي، خو دا وار پکې د تیرو 2 ورځو څخه زیات د 92.5 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي کاڼي د آزادې بولۍ له لارې وپلورل شول. د کونړ په غرونو کې د موندونکو قیمتي ډبرو کاروبار په دې وروستیو کې دغه ولایت کې زیات شوی چې د سوداګرو پامې ځان ته راړبلی. دوی وایي چې حکومت دغه قیمتي ډبرو ته د نړیوال بازار لپاره لار هواره کړي ترڅو سوداګر په ډاډه زړه کاڼي وپیري. مالونه چې کم دلته په کونړ کې یا په زموږ په دې منطقو کې راوځي دا باید خارج ته انتقال شي او لاړ شي آزاد بازار ته وځي. آزاد بازار کې خرڅ شي نو د ولس دپاره د قوم دپاره او د ټولو تجارانو دپاره هم د امارت اسلامي دپاره دا به یو ښه پیدا وکړي. خارجیان ما ته وویل چې دلته د راتلو ته زړه نه ښه کوي که راشي علت هم دا وي چې خبر شي چې بهر ته کاڼي نه وځي نو په دې خاطر باندې بس څوک دلته زړه نه ښه کوي. دا که یو ازاده لاره ومومي او نړیوال وکولی شي دلته راشي یا زموږ سوداګر وکولی شي بهر نړۍ ته لاړ شي او خپل د قیمتي کاڼي په د افغانستان په نام باندې په خارج کې خرڅ کړي نو مطلب دا دی دا به د افغانستان لپاره هم لوی خوشبختي. مسؤلین وایي بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. د دوی په خبره سوداګر د هیواد اقتصادي ځواک دی او هڅه کوي دوی ته په نړیوال بازار کې د فیر او فلور زمینه جوړه کړي. کونړ الحمدلله تاسو ته معلومات یو معدني ولایت ده. معدنیات خو ډیر زیات لري خو دغه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لکه بیروج او کنزیټ او دغه شیان دا په یو ډیره لویه پیمانه په کونړ کې شته ده. الحمدلله تقریبا 20,000 خلک مستقیم په دې کې په کار باندې مصروف دي. پر قدرتي ځنګلونو پوښل شوي دا غرونه ډېرې کاني زیرمې هم لري چې اوس مهالې په سلګونه معدنونو کې تر 100,000 پورې بېروزګاره ځوانان په کار بوخت دي.